د ننګرهار او کونړ ولایتونو مسؤلینو د دواړو ولایتونو ترمنځ د حد فاصل یا پولې ټاکلو په موخه ناسته وکړه. دغه ناسته چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په منځنۍ نقطې کنډۍ سیمه کې ترسره شوه. پر مهال د ننګرهار ولایت تخنیکی ټیم نقشې، اسناد او شواهد وړاندې کړل چې له مخې د کنډۍ اخیری ساحې پورې د ننګرهار ساحه تثبیتیږي. خو د کونړ ولایت مسؤلینو د اسنادو نشتون له امله وخت وغوښته ترڅو راتلونکي ناستې ته خپل اسناد وړاندې او له مخې لازمه پریکړه ترسره شي. ننګرهار کې د بشري سرچینو مدیرانو ته د واکونو او مسؤلیتونو په اړه معلومات ورکړل شول. د ولایت مرستیال ویل بشري سرچینې د ادارې مهم ځواک دی او د بشري سرچینو مدیرانو ته سپارښتنه وکړه چې خپل همکاران داسې وروزي ترڅو چارې په ښه ډول ترسره او د ادارې اهداف ترلاسه شي. ننګرهار کې له درنو کارونو ژغورل شوو ماشومانو ته قرطاسیه وویشل شوه. ننګرهار کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې 280 ماشومان تازه له شاخه کارونو او سوال کولو څخه ژغورل شوي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري پالنه او روزنه کیږي. د یادو ماشومانو تشویق په موخه پوهنې ریاست له لوري دوی سره د قرطاسي مرسته وشوه. او ننګرهار کې د روح الله ترخیل کرکټ اکاډمۍ مسؤلین وایي سلګونه ځوانان ورسره د توپوهنې، بالنیونې او بال اچونې برخه کې پر تمریناتو بوخت دي. د دوی په وینا د کرکټ په دغه روزنتون کې ډیری روزل شوي لوبغاړي د کورني کرکټ سربیره 19 کلنو او ملي لوبډلو ته ورکړي او لاسته راوړنې هم لري. دغه راز په دې اکاډمۍ کې پر تمریناتو بوخت لوبغاړي خوشاله دي چې د جلال آباد ښار زړه کې ورته د کرکټ اصولو سره سم د کرکټ د زده کړې زمینه برابره شوې ده.